السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ سلام بخیر. بخیر. خیرات دلته راسه کښېنه. دلته راسه کښېنه. خپل نام درته سال دی شریف خان. خیریت ته څنګه یې؟ بخیر. جوړ روغې؟ خیر سلامت یې؟ شکر دی. څنګه یې؟ تمام دي څنګه یې؟ اداره خیرات دي. جوړ خو نه. شکر دې. څنګه دې راپېښه وکړه؟ نو تاول تراسه زه موټرسایکل خرڅوم. نو موټرسایکل نو تا زه موټرسایکل اخلم. یو ځای خو یې ما په 500,000 روپۍ خرڅ په 10,000 روپۍ بیا درکړم. یا ما دا خو ډېر ګران دي ارزانه بیا راکوي مو به څه یې. نو موږ مزدوري کوو کاروبار دې څنګه کوي اوس نو مړه اوس یې ته پر بل چا وګټه په ما مه ګټه. هغه 500 هم ته راکړه یار له ما سره ښه وکړه وروره زه غریب سړی یم نه دی. د ده سره ښه وکړه دی غریب سړی دی معذوره سړی دی بس په خپل سر یې ورکړه کوم کاروبار کوو څه وکړو هسې بیا په بل چا وګټه یاره. زما دپاره زما د دوستۍ په خاطر بس دی غریب سړی دی بس. یاره معذورتیا او د غریبي چې وګورم سمه ده ټیک دی نو په څو یې درکړم دی. بس زه خو هم پر هغه 500 یې راکړه پر ما مه ګټه. شابې بې ځایه له ما سره وي ته ما سره او تا بوتې بس بیا نو پیسې راکړه سمه ده بیا پروا نه لري اوس یاره پیسې خو اوس نه درکوم سبا نه بل سبا بیا درکوم. سمه ده سبا نه بل سبا یې بیا راغله بس بیا نه در واخلې سایکل دالته ولاړ اشو موټرسایکل د خرڅ کې محمد خان څو د ګټه د پر وکړه که د په 18,000 به اخیستی وي. 18,000 او په پیسې زما ورکړي. تا ګټه نه ورکوله نو څه وکړو بیا موږ کاروبار موږ بیا څه کړو موږ به څه کړو ستا سره مې یاره زه ځم شریفه زه ځم تا په ما ګټه نه رابلو زه ځم. دغه مو ټلیفون ورکړی وی له ولوره مو کړي پیسې ورکړي اوس حق حلال پور دی نه یې لري اوس څه فکر هینې بیامانه نه یې فرته کوي بیامانه دی نه یې فرته کوي یوار بیا ور وکم یوار بیا ور وکم خدای پرته کوي نه دا ډېر بیامانه سړی دی. هینې مصرف یې کړي ښه مه کوه بس ښه ده وکړ بیا به دغه حال ته زه دا منافق له ټلیفون ور وکړ نه وي کې فرته او دا زما پر دا بل نمبر به وکړم دا به د سره کندې نه یي دغه هغه خو ورسره دی هغه نه پرده کوي دا ډېر منافق دی. هلو یا مسلمانانو ټلیفون ولې نه پرته کوي له سهار راسې زه یم دغه ټلیفونونه دي یاره زه پر موټرسایکله ولم ټلیفونونه در راغلي ول ما ګنټې نه در ویدلګې نو ستا پر نمبر ما یا ای نو ستا نمبر ما هم پرته کاوی دی نو چې ای نمبر ما ناولاد نمبر باندې تا اوس ټلیفونه کې ما پرته کوي ما ستا پر نمبر هم پرته کاوی خالي دا اوس هغه ټایم پر موټرسایکله باندې ول غرمه د ولې نه پرته کوئ غرمه ما درته ومانځه زه پر مانځه وم غرمه نه مانځه څه غوښته خلک غرمه پر غرمه منځونه کوي یا شرم دی یا وروره دا پیسې راوړه که نه زیاته کور در ځم بیا که په کور کې د پښې وه هغه هم نه در کوم هغه هم په کور کې بلوم اوس نه څه موږ ما خود کولونه مې ډېر در سره کړي دي بس ته څو ورځې لا صبر وکړه خالي څو ورځې بس که خدای کو ستا پیسې در کوم په کور کې د معذري وه اوس ته ځان په راوچلاوئ اوس ورور ته مو د وویل کېږه ای دونې ټیم وسوئ بس حاجي صاحب خالي څو ورځې صبر وکړه څو ورځې صبر وکړه بس 3 ورځې مهلت در کوم زیات یې نه در کوم خالي 3 ورځې مهلت بس صحیح دی ټیک دی صحیح دی کور د آباد مهرباني څنګه راپېښه ده بس هغه ستا پیسې مه راړه. نو تا ول پیسې مه راوړې و پیسې مه در راړه. زه به په خپله روز در راوړې څنګه ایماندار پورې وړې څنګه که ستا حق وي را باندې ولئ سړی د ده پیسې به ورکړي اوس یې درکړم و نو خو رایه که چې راوړي دي نو یې خود راکړم دغه نو تا حساب کړي دي و پوره دي انشاءالله دا ما په دې باور دی چې ستا پر ټیم در راوړې دا پوره هم دي نو زه درځه ځم بیا ټلیفون بیا د چا دی
الو په خیر سلامت ښه یې حاجي صاحب ښه یې په خیر یې ورور هغه 3 ورځې هم پرس وي هغه پیسې غواړم هغه پیسې هغه ځار خو متابه د بېغې راکوي مړه و 3 ورځې خو پرس وي حاجي صاحب دا خبره د سمه ده خو زه په ادرک یم د چا شپه ادراک یې دلته زموږ یو عزیز مړی اوس ادرې له راغلی یم ادراک یې زه خیر بیا به سهار خبرې کوو ټیک دی صحیح ته اوس ادراک ته راکړه صحیح دی ټیک صحیح دی بیا به سهار حال سره وکړو سمه ده صحیح دی ټیک صحیح محمد خانه دا پور ډېر بد شي دا ستا پور راباندې ما لګر ته د شپې آرام نه راکړي زه د دې مړګي پور د ورسوم خو دغه رنګه پور دغه رنګه شی ای تا له ټلیفون څنګه رالی تا زه په ادراک یم مړه دا زلواجان سړی دی سپینږیری مړه ویلا که د ویلو خبره نه دی لکه پالته سړی دی مړه زه ځم درسه دغه له ټلیفون ور وکړمه دا موبایل یې ورکړم دا غریب هم هلو السلام علیکم محمد خان ښه یې په خیر سلامت چیرې یې ګله څنګه یې ښه یې په بازار کې یم بازار کې ما سړی کور یې ستا موبایل به مې درکړی زه بیا چې کور ته راغلی بیا به سره ګور کړو زه کور مې به ټیک مننه یاره ده خو بس نو اوس برناکه مې درواغ وویل ده ولې زه زما موبایل یې راکاوی ما ښه موټرسایکل غواړي ما خو درواغ دغه یې تپاره وویل الله دا خو شریف دی دته خو ما ویل زه به بازار کې یم دا زوی مړی خو دا دی رالی زه یې ولیدلم دا مې په ځان څه وکړل شریف جانه راسه السلام علیکم سلام یاره څه فډمارې څه فورجي دروغجن یې فورجي تا زه بازار کې یم یا ما سړی ته دغې پر ما نن مامدې که به دغه ګیدا کړي صحیح دی بیا به سهار ما اوس کور یاله کړي ما سړی ته نه سم اوس یې دغې په بازار تم ورته برابر شو وړه ما سړی ته وړه ما سړی ته دا درواغ کې د شپږ درواغ مه درواغ باندې د خدای او د رسول ډېره غټه نارضا ده یاره بس سمه ده زه به کوشش ما لګه په کوله یا درواغ ما لګه په ورته کوله ما درواغ نه وایم مثال ډېر ځایونه ما لیدلی ما زه لګه په کوم زه درواغ نه ځان د یم خدای نه الګ تسېږي درواغ نه یم زه دروغونه مه یې په دې باندې زما ستا دوستي زه وچای کو مهرباني سره پاتې چای مو خو بله دا یو سوال مه ومنه مننه اجازه ده زه په سلامت زه به اوس د درواغ په ته څه وخته یې په ما خلکو ورته باور ختم کړي ښه یو ملګری شریف هغه ما ته نن ویلی نه اوس چې راته ویلی دا یو ځای درواغ نه دي ستا ویلي تر څو هغه هم باور راباندې ختم کړی چې زما نږدې ملګری دی نور خلک به په ما څنګه باور کړي چې ما به ګرد خو ته درواغ ویلي یاره بس دا ژوند خو ډېر ګران دی بس له دې وروسته به یو درواغ نه یم چې هر څه کېږي در رښتیا به یم